أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. نن به إن شاء الله د سورة آل عمران آیت نمبر 193 یعنی 193 به وایو. الله تعالی مونږ ته د وینا او بیا د الله تعالی مونږ تاسو ټولو ته د قرآن کریم باندې پوهه او بیا د عمل کولو توفیق راکړي، آمین. د نیکو خلکو او د هوښیارو خلکو الله تعالی بیان کوي او د هغوی دعاګانې الله تعالی بیانوي. وروستني آیت کې الله تعالی د هغوی صفت بیان کو چې دی دعا کوي الله تعالی نه چې کته مونږه جهنم ته برابر کو نو ای الله تعالی مونږ خو ډېر شرمېده شو، نو الله مونږه د دې شرمندګي او د دې بې عزتي او د دې لوی عذاب نه مونږه بچ کړي. او بیا الله تعالی د مسلمانانو تربیت کوي او هدایت کوي ورته چې ګورې د ظالمانو به هیڅوک مدد کوونکی نه وي قیامت په ورځې. نو دې وجې نه تاسو ظالمان نشئ، ظلم ونه کوئ او ظالمانو باندې اعتماد ونه کوئ دنیا کې. اوس د دې خلکو الله تعالی مزید دعاګانې ذکر کوي او چې کله الله تعالی په خپله یو دعا وښیي مؤمن ته نو د هغې په قبلېدو کې بیا څه شک دی، خو صرف مؤمن دومره کار وکړي چې الله تعالی نه دعاګانې وغواړي. او دعا یو ډېر بهترین عبادت دی، اصل هی عبادت دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د عبادت مازغه دي. الدعاء هو العباده، دعا همغه عبادت دی، اصل عبادت دی، ځکه چې دی کې انسان د خپل عاجزي او د خپل کمزوري اعلان کوي او الله تعالی نه غوښتنو کې د الله تعالی نه د ورکولو او الله تعالی سره د شتاوالي دعوه کوي چې الله تعالی ته ورکوونکی، ته کولی شي، تا سره شته دي او تا لاس کې معافي ده، بل څوک شته نه دي چې مونږ ته معافي وکړي. نو دا په خپله د دعوا غوښتل هی داسې اعلان دی چې انسان وکړي د الله تعالی د قوتونو د ورکولو او د خپل ځان د عاجزي او د ناکامي. نو دی وجنه دعاګانې الله تعالی چې کمی خودلی دي دا ویل د دې کول او په هغه وختونو کې چې کمی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خودلی دي، لکه مثلا خاص کر د شپې په آخر وخت کې او همدغه رنګې د مانځه په آخر حالت کې چې مونږ سلام لا ګرځولی نه وي، درود نه بعد چې کوم دعا ده او مونږ خو عموما کومه دعا وایو خو دا ډېرې د دعاګانو وخت دی چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، مونږ دا یوه دعا وایو. دې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وخت کې ډېرې دعاګانې کړي دي او ویلي دي. نو دی وجنه هر وخت د الله تعالی نه دعا کول پکار دي، خپل عاجزي اظهار کول پکار دي او الله تعالی نه د ورکی یقین ساتل او الله تعالی سره د ډیروالو د خزانو هغه یقین مونږ ته ساتل پکار دي. الله تعالی دې مونږ ته هر خیر را نصیب کړي او هر شر نه دې الله مونږ بچ کړي. نو مخکې الله تعالی فرمایي چې دی وایي چې ربنا ای زمونږ ربه اننا بشک مونږه سمعنا مونږه واورېده منادین د یو آواز کوونکی، منادي کوونکی، آواز کوونکی، یونادي چې آواز کو، د یو آواز کوونکی آواز چې آواز کو را بللی خلق لیل ایمان، ایمان طرف ته او ویلی ان آمینو چې ایمان راوړی. دینا مراد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې الله تعالی انتظام کړی دی مسلمانانو ته په بهترینی طریقې سره د یو خسته انسان ذریعے سره، همدغه رنګ نورو پیغمبرانو سره هم چې کوم مخکې تیر شوي دي چې الله تعالی هر حالت کې انسان ته د ایمان د راوړلو انتظام کړی دی د انسانانو ذریعے سره چې هغه پیغمبران دي او هغه خلق را بللی دي او را غواړي څنګه چې اوسه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث او دعوت او بلنه د شته ده او ژوندۍ ده او دنیا کې ده چې زمونږ تاسو د خلکو ذریعے سره د خلق انسانانو د پاره الله تعالی ژوندۍ ستلی او ژوندۍ ګرځولې ده. نو ای الله تعالی مونږه واورېده، مونږه گواهی کوو د دې خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بلنه کړې هم ده او مونږه هم رده او مونږ بیا اعلان کوو فآمنا چې مونږ ایمان راوړو. دا اوس اعلان دی زمونږ طرف نه، نو ایله مونږ ایمان راوړی دی، الحمدلله الحمدلله چې تا الله تعالی مونږ ته توفیق راکړو د ایمان او تا مونږ ته انتظام وکړو د پیغمبر چې مونږ ته دا کار آسان کو، مونږ ته په خپله ژبه کې دا دعوت د ایمان د راوړلو راکړو او مونږ ته تر اوخو دی الله تعالی چې ته یو واحد یو ته خالق او مالک او رازق او تا په لاس کې قوتونه دي او تا سره خزاني دي
او ته هی کولای شي او ته اختیار ولای یا الله تعالی تا کوم صفت مونږ بیان کو الله تعالی تا د پاره د صفاتونو اندازه هم نشته د چې څومره دي لکونو کرونو تعداد خو ډیره وړه خبره ده الله تعالی دا تا مونږ ته انتظام کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعہ سره د قران کریم درالګلو ذریعہ سره او مونږ ته په خې طریقې سره اوخد نو اے الله تعالی مونږ ایمان راوړی مونږ ایمان راوړی چې ته زمونږ رب یې ته زمونږ الٰه یې ته واحد یکتا یې الله تعالی تا په اختیار کې دی ارته ته علیم و خبیر یې الله تعالی ته حکیم یې الله تعالی ته حی قیوم یې الله تعالی ته یحیی و یمیت یې الله تعالی مړ کول ژوند کول ته کوي الله تعالی د اسمانونو د ځمکې کې دا څه چې دی الله تعالی دا تا پیدا کړی دی او ستا په اختیار کې دی او تا ته هیڅ آرام او خوب نه ضرورت شته او نه تا ته راضي او دا تا په اختیار کې دی ولا یعوده حفظهما او د ستړی کېږي هم نه د دې په حفاظت کولو باندې الله تعالی تا د پاره بهتري ده هر صفت ته الله تعالی الحمدلله حمدونه دي تا د پاره نو موږ ایمان راوړی دی په دې خبره نو چې کله موږ ایمان راوړی دی نو ربنا ای زموږ ربا فاغفر لنا نو بخنه وکړي موږ ته ذنوبنا زموږ د ګناهونو ځکه چې یوازې زموږ ایمان د دې خبرې کافی نه دی بلکې موږ سره ته مدد وکړي موږ ګناهونه موږ معاف کړي ځکه چې دغه زموږ ګناهونه دي دغه زموږ ګناهونو اثرات دي چې موږ د دنیا کې تکلیفونه دي او بیا دې الله موږ بچ کی قبر دی بیا دې الله تعالی موږ اوساتي د عذاب نه بیا قیامت ته مخکې او بیا دې الله تعالی موږ بچ کی بل ته جهنم دې مخې ته نو الله تعالی کته موږ بچ نه کې الله تعالی موږ به هلاک شو نو الله تعالی مونږ بچ کې مونږ ګناهونه مونږ ته معاف کې وکفر او لری کې ورېږي عنا مونږ نه سیئاتنا زمونږ ګناهونه زمونږ بدیانې دا مونږ نه لری کې الله تعالی ځکه چې د بدیانو هی اثرات وي چې انسان ته په دنیا کې تکلیفونو سره مخامخ وي او بیا مخکې ډېر لوی سفر دی د قبر بیا هغه نه ډېر لوی سفر دی د قیامت بیا هغه نه لوی سفر دی نه ختمېدونکی د جهنم الله تعالی مونږ بچ کې الله تعالی مونږ د خپل عذاب نه بچ کې الله تعالی مونږ معاف کې الله تعالی ځکه چې بل څوک معافي کوونکی نشته نو الله مونږ ظلم کړی د خپل ځان سره مونږ ډېر بشماره ګناهونه کړي دي نو الله تعالی مونږ ګناهونه معاف کړي فإنه لا يغفر الذنوب الا انت بل څوک نشته ستانه علاوه او عجیبه خبره دا ده چې ته ګناهونه معاف کوونکی ته ګناهونه معاف کوونکی تا ګناه معاف کړی ده ډېر احسانات دي د الله تعالی ته مونږ باندې بشماره احسانات دي مونږ به کم احسان شکریا ادا کو د الله تعالی ستا خو ستا دغه احسان چې کم دی د دغه بیان هم ډېر ګران دی او ختمېدل یو رښتنه ده د احسان هغه دا چې مونږ ګناه کوو ته معافي کوي مونږ نافرمانی کوو ته مونږ معاف کوي مونږ په ځان باندې د ګناهونو هغه پیټي راوچت کو او تی مونږ نه لري کی مونږ زړه ګنده کو په ګناهونو باندې او ته مونږ صفا کی او ته مونږ ته طریقه مو خودلې د چې په دې طریقې صفائی کوم او بیا ته اعلان کړی د عجیب خبره ده چې اے خلکو زه معافي کوم نو اے الله مونږه معاف کا یا الله مونږه هم د دې د ستاد غ معافي کولو اقرار او گواهی کوو اعلان کوو الله تعالی د خپل ګناهونو هم چې مونږه ګناهګار یو مونږه خطاکار یو الله تعالی مونږه معاف کړي یا الله مونږه معاف کړي یا رب مونږه معاف کړي یا الله تعالی مونږه معاف کړي یا غفار یا غفور مونږه معاف کړي وتوفنا او مړه کې مونږه مع الابرار نیکانو خلکو سره ځکه چې آخر عمل د لره اعتبار د حساب او د کتاب الله تعالی داسې حال کې مونږ ته مرګ رانه مکه الله تعالی چې مونږ ګناه کوونکي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله انسان بدکاری کوي یا بل ګناه کوي نو ایمان په دې وخت کې نه یی دکې نو الله داسې وخت کې مونږ ته مرګ را مکه مونږ ته مرګ داسې وخت کې راکې چې مونږ نه تر راضي وي او مونږ د نیکی کوونکي او نیکی کوونکو سره یو ځای وي الله تعالی مونږ د اخره ختمه په خیر باندې کې مونږ اخره ختمه په دې کلمې وګرځي چې لا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله تعالی مرګ مونږ ته نیکانو سره راکې دا دعا به ابراهیم علیه السلام هم کوله چې الله تعالی ما د نیکانو خلکو سره کې او د ټولو پیغمبرانو دغه دعا ده یا رب دا دعا تا خود لري د الله تعالی او مؤمنانو ته خود لري د الله موږ ایمان ولو کې حساب کې ول تعالی موږ ته دغه دعا زموږ په حق هم قبول کړي امين 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 ربنا از موږ ربا اننا بشک موږ سمعنا موږ واوریدلا مناديا بلنا منادي د یو आवाज کوونکی ینادي چې आवाज کوي لیل ایمان د پاره نو اے الله تعالی د بلنې
کوونکې هغه بلنه موږ واورېدله. هغه بلنه څه وه؟ ان آمنو چې ایمان راوړئ بربکم په خپل رب باندې. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه بلنه واورېدله او بیا فآمنا موږ ایمان راوړو نو موږ قبول کړله دغه دعا، دغه دعوت موږ هم قبول کړی دی. الحمدلله. نو ربنا ای زموږ ربه فغفر لنا بس بخنه وکړي موږ ته ذنوبنا زموږ د ګناهونو، وکفر او لرې کړي عنا زموږ نه ورجئ زموږ نه سیئاتنا زموږ بدیانې زموږ واړه او غټ ګناهونه، وتوفنا او وفات کې مونږه مرګ را کې مونږ ته مع الابرار د نیکي کوونکو سره نیکانو خلکو سره. آمین ثم آمین. صلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.